دا مینو خان مینو او زیشان دي. دوی دې لایف ویډیو کې چې دی مختلفې کنځلې یو بل له کړي دي او دوی ډېر خطرناکې کنځلې یو بل له کړي دي. په دې زه تاسو ته ویډیو چې دی اواز نشم پلی کولی، ولې چې ماته سټرایک میلاویږي. دغې وجې نه پې ما چې دی اواز بند کړی دی. خو دوی ډېرې غلطې کنځلې یو بل له کړي دي. دغه ویډیو به تاسو ته په یوټیوب فیسبوک کې هم میلاویږي. دغه ویډیو به تاسو خپله وګورئ نو بیا ماله کمنټ وکئ. راځئ ملګرو د دې ټول انفارمیشن زه تاسو ته بیانوم. مونږ سره وشئ دا ویډیو اخره پورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو پیله به تاسو دغه ویډیو کتلي د زیشان او د مینو خان مینو چې یاره په دغه ویډیو کې زیشان او مینو خان ډېر غلطې کنځلې یو بل له کړي دي. ډېرې فضول ویډیو ده، خو چونکې دغه ویډیو ما راوچته کړه او ما غوښتل چې یاره به دغه ویډیو باندې زه یو ریاکشن ویډیو دې دواړو له وکړم، کیدای شي زموږ د ویډیو نه دغه یو عبرت واخلي. مینو خان مینو چې ده که نه دی به مخکې د یو کیټ یو پیشو نه ویډیوګانې کولې چې د هغې ویډیو ډېر زیاتې وایرل شو. مینو خپل یو نوم پیدا کو. زیشان خان چې دغه شانتې دی ده به د پی ټي آی یو پین او د عمران خان زنده‌باد نارې به یې والې، نو هغه هم ډېر زیات وایرل شو چونکې دا دواړه زما فین وو. خو نن سبا کو تاسو وګورئ که نه، خو په ټیک ټاک یو بل هغه کنځلې کوي که نه چې بس هغه د نه کتو وي، هغه د نه اورېدو دي. نو زه صرف تاسو له ویم کو هغه زیشان دی، کو هغه دغه مینو خان مینو ده چې آیا ستاسو دا ویډیو لکه یو ینګ ته ورشي، یو ینګسټر کس له ورشي یا یو فیمیل له میل له ورشي، دغو به ستا د ویډیو نه څه زده کړه وکړي. یاره تاسو د ویډیو کې کم داسې اخلاق یو اصلاحي پیغام ورکړی دی چې ستاسو د ویډیو نه چې دی نو هغوی څه زده کړي. خو تاسو دغه ویډیو چې دا دغه خپل وګورئ، دا کم کار چې کوو خپله ګریوان کې سوچ وکړئ چې یاره دا مونږ په غلطه یو کو مونږ ښه یو. په دغې لایک او په دغې سبسکرایبر او په دغې پیسو ګفټینګ دې شړقه ولګي چې یاره زما عزت پکې محفوظ نه وي. نو زه دغې مینو خان مینو له ویم، زه دغې زیشان له ویم چې یاره د الله دپاره دغه کار پرېږدئ، دغه په ټیک ټاک باندې کنځلې منځلې پرېږدئ. د دې په ځای یو اصلاحي کار کوئ، تاسو ته به ګفټینګ هم کېږي او تاسو ویډیو به هم کتی کېږي. خو زمونږ پښتانه هم دغې ته ناست دي چې یاره څوک یو بل له کنځلې وکړي یا یو غلطه خبره وکړي نو د هغه ویډیو بیا ډېر زیات راوچته کړي او ډېر خلک په هغې باندې ویډیوګانې کوي او ډېر خلک هغوی له ګفټینګ کوي. خو زه تاسو له ویم چې لکه تاسو خپله ګریوانونو کې سوچ وکړئ، تاسو هم خپله کور کې مور خور لرئ چې یاره څنګه هغې له کور کې دروند سترګه باندې ګورئ، داسې دی بل دی ته ګورئ. نو دغه په ټیک ټاک باندې چې دی غلطې ویډیوګانې راځي، دغه زموږ ینګسټر چې دی دغه ټول تباه و برباد کړو، ټول د تباهۍ سایډ له بوتلو. نو ملګرو که زما نه ویډیو کې څه غلطي شوي بښنه غواړم. دغه زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، خپل خوږ ورور احسان له ورکړئ. اجازه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.